الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذو الحج إلا سرزو كي دي أعمالنا يودا عمل هم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بداسي أيامو كي تكبيرات دير ويل صحابه کرام بم پر اللہ سریزو کی تکبیرات و احتمام کولا لکر ابن عمر و دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل لی امام بخاری دا روایت ذکر کرده چی وکان ابن عمر و ابو حریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر، یعنی وہ ابن عمر و ابو حریرہ چوت البلد والا بازار تا پدی لسو ریزو کی یکبران و یکبر الناس بتکبیرهما، او اللہ اکبر بویل دی دوارو یعنی تکبیرات بویل او دی دوی پا تکبیرات تو پورے بخلق تکبیرات ویل. بیا بدی کی عموماً دا پا جہر سرا ایدی ویل مستحب دی، خاص کر یوم عرفہ یعنی دی سبا دی منزنا ارواخلا تدیر لسمی ذو الحجی مازیگر پورے دی ہر فرض منزنا بعد پا جہر سرا تکبیرات و احتمام کول دا سنت طریقہ دا، یعنی د یوم العرفه نهم ذو الحجه دغه ورځې د سار نه راواخله تر دیارلسمې ذو الحجې ته مازدیګره پورې د هر فرض منځه نه بعد په جهر سره تکبیرات ویله. دا ډېر اهمیت او فضیلت لري. وصلی الله علیه وسلم.